أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ګرانو محصلینو الله دې وکړي چې جوړ روغ او خوشحاله وئ. دا د خپلې وعدې سره سم د کرونا مارس په اساس چې کومه خلیګا په درسونو کې رامنځته شوي، نو موږ به کوشش دا وي چې درسي مواد په غږیز او ویډیویي شکل سره د تاسو تر کورونو در ورسوو. نن د دویم ټولګي مضمون پیلوو. د دویم ټولګي مضمون نوم ده آنلاین ژورنالیزم یا پر لیکه ژورنالیزم یا پر کرښه ژورنالیزم. اول ارسو مخکې له دې چې په ژورنالیزم بحث وکړو د مضمون تعریف کوو چې دا کوم ډول مضمون ده او په دې کې څه لوستل کیږي. په دا شیانو به نن ورځ بحث وکړو او ارسو آنلاین ژورنالیزم آنلاین ژورنالیزم. دلته اول موږ آنلاین کلمه تعریفوو چې آنلاین په څه معنا ده. آنلاین دا د دوو کلمو نه جوړه شوې کلمه ده. آن دا یوه کلمه، لاین دا بله کلمه ده. آن دا په معنا د فرد لکه د بام پر سر، د کوټې پر سر، د میز پر سر. پر آن معنا فرد، لاین معنا کرښه. نو آنلاین لغوي معنا شوله پر کرښه، پر لیکه. او آنلاین ژورنالیزم چېرته بیا ژورنالیزم تعریف تر څو په هغه نه غږېږو، نو د آنلاین لغوي معنا شوله پر کرښه یا پر لیکه. او ځینې وخت د آنلاین لپاره د سایبر کلمه هم استعمالیږي. سایبر کلمه دا هم د آنلاین لپاره استعمالیږي. سایبر دا بیا د یوې لاتیني کلمې نه سایبرنیټیک دا بیا د لاتیني کلمې ګابرنیټس نه واخیستل شوې ده. ګابرنیټس دې کلمې نه واخیستل شوې ده چې د دې معنا ده بیا په کنټرول کې راوستل یا خپل ځواک ښودل یا قانونمندتیا یا واک لاندې راوستل یا قومندانۍ معنا کوي. ګابرنیټس دا ته متوجه شئ. آنلاین ژورنالیزم موږ دا مضمون ده. اول ارسو آنلاین پیژنو. آنلاین دا دوی کلمې دي. آن په معنا د فرد او لاین په معنا د کرښه. نو د آنلاین مکمله معنا شوله پر کرښه یا پر لیکه، دا لغوي معنا شوله. د آنلاین لپاره ځینې وخت سایبرنیټیک کلمه هم استعمالیږي. سایبر یا سایبر کلمه استعمالیږي. سایبر ځکه آنلاین دا په سایبر باندې تکیه کوي، سایبر په آنلاین باندې. د خپل منځو کې دومره توپیر نه لري. اکثر زیو کې آنلاین لپاره سایبر او د سایبر لپاره آنلاین کلمې استعمالیږي. سایبرنیټیک دا په خپله د لاتیني کلمې ګابرنیټس نه واخیستل شوې ده چې ګابرنیټس دا ځواک ته ویل کېږي، ځواک ښودنې ته ویل کېږي، یا د لارښوونې په خاطر یا د لارښوونې په موخه د چا سلوک کنټرولولو ته ویل کېږي یا د قومندانۍ لون ته راوستلو ته. دا د ګابرنیټکس لغوي معناوې دي. نو آنلاین لغوي معنا پر کرښه، سایبرنیټیک چې د ګابرنیټس نه واخیستل شوې ده دې لغوي معنا د لارښوونې په موخه د چا سلوک کنټرولول یا یو څوک د قومندانۍ لون ته راوستل او یا قانونمندتیا یا ځواک ښودنه. دا د دې معنی شولې. نو لغوي تعریف یې داسې شو. په اصطلاح کې دې لپاره ډېر تعریفونه شوي دي. په اصطلاح کې د آنلاین لپاره یو داسې تعریف ده چې آنلاین دا د هغه رسنیو څخه عبارت ده، یا آنلاین د هغه رسنیو ته ویل کېږي چې مخاطبان یې پرمټ کولی شي هغه ولولي، ویګوري او هم یې واوري. یعنې درې وړه خاصیتونه: لوستل مطبوعاتو برخو کې نه اړل شوي، او لیدل تلویزیون برخه، اوریدل د
راډیو برخه. یعنی دا دریو رسنیو محتوا په آنلاین ژورنالیزم کې شامله ده. پر آنلاین لغوي تعریف مې پوه شو چې پر کرښه معنا لري او په اصطلاح کې چې شته لیکيږي دا هغه رسنیو ته لیکيږي یا د هغه رسنیو څخه عبارت دی چې د دې غیر آنلاین فورمټ خلق کولای شي، مخاطبان کولای شي چې هغه ویا لولي، ویا عکس، ویا ګوري. یا بل لاندې تعریف کوم موږ ته وکړو چې د انټرنیټ نه د راپورټرۍ لپاره د وسیلې په توګه د انټرنیټ نه د راپور خبر دې لپاره د وسیلې په توګه ګټه واخیستل دا عبارت له چی څخه دی؟ دا عبارت له آنلاین څخه دی. یعنی د انټرنیټ نه چې کله د راپورټرۍ یا د راپور ورکولو لپاره استفاده وشي دې ته موږ بیا آنلاین ویل کېږي، دې ته آنلاین ژورنالیزم ویل کېږي. آنلاین پر کرښه د لغوي معنا شو. په اصطلاح کې آنلاین چې ته ویل کېږي دا هغه رسنۍ دي چې مخاطبان یې کولی شي د دې فورمټ چې هغه ویا اوري، ویا عکس یا ویا لولي. یا کله چې د انټرنیټ نه د راپور لپاره د راپور د نشرولو لپاره د وسیلې په توګه کار واخیستل شي دې ته آنلاین ویل کېږي. د چې ویل کېږي آنلاین. دا د دې تعریف و. اوس تر څو ژورنالیزم نه بحث کوو چې ژورنالیزم چې وي دې تر څو ژورنالیزم مخکې له دې چې ژورنالیزم تعریف ته ننوځو ټول علوم هم په برخو ویشو. ټول علوم چې دي دا په دوو برخو ویشل شوي دي. علوم دا په څو برخو ویشل شوي دي؟ دا په دوو برخو ویشل شوي دي. یوه ته طبیعي علوم ویل کېږي او بل ته اجتماعي علوم ویل کېږي. طبیعي علوم دا یوه مشخصه قاعده، مشخص تعریف لري. اجتماعي علوم دا مشخصه قاعده او مشخص تعریف نه لري. د وخت، چاپیریال او شرایطو په کتو سره دا تعریفونه چې کېږي بدلیږي د اجتماعي علومو. فرضاً طبیعي علوم لپاره موږ وایو چې دا مشخصه قاعده لري. لکه موږ یې چې 2 جمع یو دا مساوي د 3 سره کېږي. دا نه 3 کېږي 2 جمع یو، سبا ته بعد 2 جمع 3 کېږي او تیر کې هم 2 جمع یو دا مساوي د 3 سره کېږي. دا کې تغییر نه رسي. یا موږ یې چې کله چې اوبه رسي اوبه د 2 هایدروجنو او د 1 اکسیجن نه لوستل سي H2O. یعنی په دا کې اوبه چې دي هایدروجن اکسیجن چې کله سره یوځای شي نو په نتیجه کې اوبه جوړیږي چې اوبه کې 2 اتوم به هایدروجن موجود وي او اتوم اکسیجن. دا تیر کې هم د اوبو ترکیب کې هایدروجن نسبت اکسیجن نسبت دا شی اوس باوي او په راتلونکي کې باوي. په دا کې تغییر نرسي. نو موږ ځکه یایو چې طبیعي علوم دا هغه علوم دي چې دا مشخصه قاعده لري، مشخص تعریف لري. خو اجتماعي علوم دا بیا فرق کوي. وخت ته په کتو سره فرق کوي، چاپیریال ته په کتو سره فرق کوي. فرضاً په افغانستان کې کوم مثال موږ وکړو، په افغانستان کې سیاست یو ډول ده چې دلته چاپیریال بدل ده. په امریکا کې سیاست بیا بل ډول تعریفېږي او بیا په روسیا کې بل ډول تعریفېږي، پاکستان کې بل ډول تعریفېږي. وخت او چاپیریال ته په کتو سره دا علوم فرق کوي. نو ژورنالیزم هم دا شی ده چې دا په اجتماعي علومو کې رسي. ژورنالیزم په اجتماعي علومو کې داخل ده. نو دا هم مشخص تعریف نه لري. د مشخص تعریف نه به مقصد دا نه وي چې د ژورنالیزم لپاره کار نه ده شوی. نه، د ژورنالیزم لپاره کار شوی ده، خو دا د اجتماعي علومو په برخه کې شامل ده. د وخت او شرایطو په کتو سره دا ژورنالیزم تعریفونه چې دي دا بدلیږي. نو ژورنالیزم لپاره مشخص تعریف نشته. خو بیا هم هر چا د خپل فکر او دید مطابق د ژورنالیزم لپاره تعریفونه کړي دي. چې هغې له جملې نه یو عبدالسلام خورشید ده. عبدالسلام خورشید یایي چې د صحافت کلمه، صحافت ژورنالیزم ته ویل کېږي. د صحافت کلمه دا د هغه نه واخیستل شوې د صحیفې نه. صحیفه بیا د رسالو، جریدو، کتابونو پاڼو ته ویل کېږي. او لیزلی سټیپن بیا یایي، لیزلی سټیپن دې بیا د ژورنالیزم لپاره دا شی تعریف کړی ده چې ژورنالیزم دا شی یوه پروسه ده یا ژورنالیزم دا شی یو سیستم ده چې هغه څه وړاندې کوي چې مخکې موږ هغه په باره کې معلومات نه لرو. لیزلی سټیپن یایي چې ژورنالیزم څه شي ته ویل کېږي؟ ژورنالیزم دا شی یو سیستم ده چې هغه څه وړاندې کوي چې هغې په باره کې موږ سره مخکې معلومات نه وي.
د ټایم مجلې لیکوال ایریک هوجنس دا بیا تعریف ته کوي چې د یوه ځای نه بل ځای ته په پوره امانتدارۍ درست او صحیح ډول د معلوماتو رسولو نوم ته ژورنالیزم ویل کېږي. د یوه ځای نه بل ځای ته په پوره امانتدارۍ سره، په رښتینولۍ سره او په صحیح ډول د ترسره کولو نوم دا عبارت له ژورنالیزم څخه دی. په مخکې وخت کې په غربي نړۍ کې وړې وړې خبرپاڼې خپرېدلې چې هغې ته به اویسي ویل کېدل. اویسي دې ته به خبر یا خبرپاڼه به ورته ویل کېدله. دا خبرپاڼې خپرېدلې هغو ته دوی بیا نوم ویل کړلو. دا به اکثره بیا د سوداګریزو معلومات په سوداګریزو معلوماتو د خپل هغه پراخه کېدلیا کې په سوداګریز معلومات شامل وو. دا اویسي پاڼې چې وې دا بیا دغو ته خلکو وخت په تېرېدو سره دې ته د ژورنال نوم یې کړلو. اویسو پاڼو ته یې کوم نوم یې کړلو؟ ژورنال. بیا کوم کسان چې په دا کې کور کولو هغې ته یې ژورنالیست وویل او په خپله دغو ته چې وویل او په خپله دغې مسلک ته یې ژورنالیزم مسلک وویل. د دې ذکر طریقو ته لږ متوجه شئ. په ژورنالیزم موږ کې په اجتماعي علومو برخه کې وروړلو او دې لپاره مشخص تعریف نشته. بیا هم بعضو علماو د خپل دید او فکر مطابق تعریفونه ورته کړي دي چې هغې له جملې نه یو هم عبدالسلام و چې هغې وویل چې ژورنالیزم چې ده دا شی د صحافت نه وپوستل شوی. د صحافت یا ژورنالیزم د یوه خبره ده چې صحافت دا د صحیفې نه وپوستل شوی ده. صحیفې دا د رسالو جوړېدو کتابو صفحو ته ویله کېږي یا پاڼو ته ویله کېږي او لیست پرې ویله کېږي چې دا شی یو ژورنالیزم دا شی یو سیستم ده یا ژورنالیزم دا شی یو مسلک ده چې هغه څه مخاطبانو ته وړاندې کوي چې هغې سره پخوا هغې په باره کې معلومات موجود نه وي. د ټایم مجلې لیکوال ایریک هوجنس وایي چې د یوه ځای نه بل ځای ته په پوره امانتدارۍ په صحیح او رښتیني ډول سره د ترسره کولو نوم چې ده دې ته چې ویله کېږي ژورنالیزم ویله کېږي. یعنې په پوره امانتدارۍ سره چې یوه ځای نه بل ځای ته معلومات انتقال کړي دې ته ژورنالیزم ویله کېږي. دا د دې تعریف اوس په غربي نړۍ کې چې کومې پاڼې خپرېدلې هغې ته به اویسي ویله کېدل یا خبرپاڼې به ورته ویله کېدلې چې سوداګریز معلومات به په هغه کې شامل وو. د وخت په تېرېدو سره هغې ته یې ژورنال نوم ورکړو. کومو کسانو چې دا لیکلي هغې ته یې ژورنالیست نوم او په خپله یې دې مسلک ته یې ژورنالیزم مسلک وویل. د بي بي سي خبریاله صفیه حلیم چې ده هغه بیا ژورنالیزم ته داسې تعریف کوي چې د رښتیا او واقعیت ویلو مسلک ته د رښتیا. صفیه حلیم دا د بي بي سي خبریاله ده، استاده ده او صفیه حلیم یایي چې د رښتیا او واقعیت مسلک چې د هغه عبارت له ژورنالیزم څخه دی. یعنې هغه څه چې په هغه کې رښتیا ویل کېږي، په هغه کې واقعیت بیانېږي، هغې مسلک ته ژورنالیزم ویل کېږي. دا د خپل د تعریف د ثبوت لپاره د یوه پاچا کیسه وړي، یعنې د خپل ادعا چې ثبوتوي. دا یایي چې یو وخت پاچا خوب ولیدلو. چې کله پاچا خوب ولیدلو نو دغې پاچا په خوب کې ټول غوښونه دا مات شوي وو، یې منځلو. بیا یې نجومیان راغوښتل چې د څو خوبونه تعبیروي، دغه یې راغوښتل. یو نجومي راغوښتلو، هغې ته یې دا خوب چې بیان کړلو ورته وایي چې پاچا سلامت د دې خوب معنا خو دا ده چې د تو په ژوندونې به تو څه خپلوان چې دا به ټول مړ کېږي. نو بس دا سړي نه احسان وویلو، دا یې ختم کړلو چې دا څرې وشي، زموږ خپلوان مړه شي. بیا بل نجومي راغوښتلو، هغې ته یې وویل چې هغه کله راغوښتلو چې پاچا سلامت د دې خوب معنا دا ده چې ته به تر ډېره وخته پورې ژوندی وي. اوس که فکر وکړئ د خوب معنا یې وه ده، یعنې ډېر عمر لرل. خو دلته دا ویل چې دي دا یو طرز او هنر غواړي. نو ژورنالیزم کې هم رښتیا دي، رښتیا به بیانوي، واقعیت به بیانوي. خو د رښتیا واقعیت ته اوس په څه ډول بیان کړي؟ دې لپاره ژبه پکار ده، دې لپاره هنر پکار ده چې څه ډول بیان کړي. نه د پاچا یو غوښو لوېدلو خوب یوه نجومي ورته وویل چې تو په ژوندونې به ټول خپلوان مړ کېږي. یعنې مطلب دا چې ته به ژوندی وي تر ډېره. بل نجومي ورته وویل چې تو عمر چې دا ډېر اوږد ده، ته به تر ډېره وخته پورې ژوندی وي. معنا یې وه شوه، معنا یې وه ده، خو یوه نه حصار وویلو او بل ته انعامات ورکړل. هغه یې یوی مکافات کړو، بل یې مجازات کړلو. دواړو رښتیا ویلې دي. خو
دلته رښتیا ویلو هنر بدل ده. دویم نجومي رښتیا ویل په یو هنر سره و، بیاوالی چې و هغې او هنر رښتیا یې بیان کړله، خو هنر طریقه ورته معلومه نه وه. نو ژورنالیزم کې هم رښتیا ویل کېږي، واقعیت بیانېږي، خو دا رښتیا واقعیت بیا ځون ته هنر غواړي، ځون ته طریقه غواړي چې ته په څه ډول بیانوي. نو صفیه حلیم یایي چې ژورنالیزم دا د رښتیا او د واقعیت بیانولو مسلک ده چې په هغه کې رښتیا بیانېږي، په هغه کې واقعیت بیانېږي. په نړۍ کې ژورنالیزم تاریخ ته که چېرته وګسو، د روم د امپراتورۍ په وخت کې ژورنالیزم خپل سر راپورته کړی ده. په هغه وخت کې ایکټا ډیورنا دا ورځپاڼه لومړی ځل لپاره په هغه وخت رامنځته شوې ده چې په دې کې به سوداګریز معلومات خپرېدل. د هغې نه وروسته بیا کومنټریوس ریروم نویروم، کومنټروس کلان وایي، کومنټروس دا ورځپاڼه هم چې په دا کې 300 لیکوالانو لخوا به دا ورځپاڼه لیکله کېدله. دا کې به هم سوداګریز معلومات به کې خپرېدل. دا د نن ورځې درس و، لږې خلاصه بیا وکړو چې آنلاین ژورنالیزم یې مضمون ده. آن په معنا د پر، لاین په معنا د کرښه، او آنلاین لپاره ځینې وخت سایبر کلمه استعمالیږي، سایبرنیټیک، چې دا په خپله د لاتیني کلمې ګابرنیټیس نه اخیستل شوې ده. ګابرنیټیس دا د واک لون ته راوستل یا د چا سلوکي واک لون ته راوستل، کومندنۍ معنا ویل کوي. او په اصطلاح کې آنلاین دا هغه رسنۍ دي چې مخاطبان د هغې پر مټ کولی شي هغه ولولي، ویګوري او واوري. او بل چې دا د آنلاین ژورنالیزم ته موږ وګورو چې ژورنالیزم نه بحث وکړو. ژورنالیزم لپاره موږ علوم په 2 برخو ویشل چې ژورنالیزم هم په اجتماعي علومو برخه کې هسې مشخص تعریف نه لري، بیا هر چا خپل تعریف ورته کړی ده. خو صفیه حلیم یو تعریف چې ورته کړی ده، هغې تعریف داسې و چې د رښتیا او واقعیت بیانولو مسلک ته ژورنالیزم ویل کېږي. د هغې نه وروسته بیا موږ د ژورنالیزم تاریخ ته لنډه کتنه وکړه. په نړۍ کې د روم امپراتورۍ په وخت کې ژورنالیزم خپل سر راپورته کړی ده چې په هغه وخت کې ایکټر ډیورنا په نوم یوه ورځپاڼه وه، هغه به خپرېدله. د هغې نه وروسته کومنټروس چې په دا کې به 300 لیکوالانو کور کولو، دا ورځپاڼه به 300 لیکوالانو لخوا خپرېدله او دا رامنځته شوله. بیا هغې نه وروسته وړې خبرپاڼې چې هغې ته ویسي نوم ورکړل شو، هغه به چاپ کېدلې. دا اکثره دا اول وخت کې چې دا چاپ کېدلې، په دا کې به سوداګریز معلوماتو، خلکو د خپلو اقتصادي مالونو د خرڅلاو لپاره په دا کې تبلیغات کول. نو د ژورنالیزم لپاره یو بل ښه تعریف به دا وي چې که چېرته موږ دا تعریف ورته وکړو چې ژورنالیزم هغه سیاسي مؤسسه ده چې ورځنۍ پیښې ملي او په نړیواله کچه راټولوي، تنظیم او ترتیب وروسته د خپلو ډلهییزو رسنیو له لارې مخاطبانو په وخت کې ورکوي. دا به تر څو لږ جامع تعریف وي، دا یې ښه تعریف ده. ارڅو درس یوه نکته چې هغه ډېره مهمه موږ ووایو چې د BBC خبریالې صفیه حلیم د ژورنالیزم لپاره چې کوم تعریف کړی ده، هغه یې چې د رښتیا بیانولو مسلک ته ژورنالیزم ویل کېږي. اوس ارڅو چې رښتیا څه وي، رښتیا په څه معنا یا رښتیا څه شي ته ویل کېږي. درس زپانو ته ده رښتیا کلمه چې په عربي ژبه کې ورته صدق ویل کېږي، دروغو ضد کلمه ده، او حق خبرې ته رښتیا ویل کېږي. حق خبرې ته چې ویل کېږي رښتیا. یا لنډ تعریف کې دا شی کولی شو چې هر هغه څه چې د حقیقت او واقعیت سره سمون ولري رښتیا بلل کېږي. هر هغه څه چې له حقیقت او واقعیت سره سمون ولري هغې ته چې ویل کېږي رښتیا. د نن ورځې پوښتنه به دا وي چې تاسې څه ډول د خپل فکر له نظره ژورنالیزم ته تعریف کوئ؟ کمنټو کې بیا پرېږدئ، یعنې د خپل فکر په اساس ژورنالیزم ته کوم تعریف کوئ؟ وما علينا إلا البلاغ.